هرقل بادشاہ ته دا خبر ورسېدو چې د مسلمانانو کم پیغمبر دی هغه وفات شوی دی او خلک بالکل وږې تږې ناسته قات سالفي ده نو تا ته دا ډېره ښه موقع ده چې په دوی باندې حمله وکړي په مدینه منوره حمله وکړي د مسلمانانو حکومت ختم کړي ځکه دغه زمانه کې د روم حکومت چې دی به ځان ته صفر طاقت ویلو لوی بادشاہي په دغه زمانه کې هغه د روم بادشاہي وه نو هرقل بادشاہ دا نه غوښتل چې په دنیا کې د زما د مقابله یو بل بادشاہي موجود وي نو هرقل بادشاہ دا غوښتل چې په مدینه منوره باندې حمله وکړي او د مسلمانانو دا کم حکومت چې را روان دی دا ختم کړي نو چې کله دی خبر شو چې د مسلمانانو پیغمبر وفات شوی او دا ورته یو دروغ خبر رسېدلی و نو ده ویره دا موقع د حملې کولو ځکه په زړه کې د ده دا و چې دا پیغمبر چې دا رښتینی پیغمبر دی دته یو ځل نبی علیه الصلاة والسلام د اسلام د دعوت لپاره خط لیږلی و دله چې هغه خط ورسېدو په دغه زمانه کې ابو سفیان رضی الله تعالی عنه مسلمان شوی دی د مکې نه تللی و دغلته تجارت لا نو د ابو سفیان وغوښتو د نبی علیه الصلاة والسلام متعلق ته څه تپوسونه وکړه ابو سفیان ولا جوابونه ورکړو نو د هرقل بادشاہ خپل قوم ته وویل وی دغه سړی چې دی دا رښتینی پیغمبر دی دا رښتینی پیغمبر دی او داسې دی په خپل تخت باندې ناستو وی زه چې په کمزۍ باندې ناست یم او په کمزۍ زما دا خپې پرتې دي یوه زمانه را روانه ده چې دلته به د هغه قدمونه را رسي دا ځای به م هغوی فتحه کوي او دا خبره یې وکړه وی کاش چې زه د ده په خوا کې ما به د ده خپې انځلې وي دا خبره یې وکړه او بیا خپل قوم ته دعوت ورکوي کو د دنیا او د آخرت کامیابی غواړئ نو راځئ چې په دغه پیغمبر باندې ایمان راوړو نو چې دا خبره وکړه خلکو یو انقلاب شروع کو غوغا شروع کړه ها ته په ایمان راوړي نو دې ویریدو نو خلکو ته ویل ما خو اسې ټوکې کولې تاسو مې کتای چې تاسو په خپل دین کې څومره مضبوط یې بدبخت بادشاہي غوره کړه او دین اسلام یې پرېښودو نبی علیہ الصلوۃ والسلام ته خبر را ورسېدو نو نبی علیہ الصلوۃ والسلام او فرمایل وی دنیا او د دنیا بادشاہي غوره کړه او آخرت یې پرېښود کو چېرته د ایمان راوړی وی د ده د وجې نه به په روم کې ډېر خلک مسلمانان شوی و ځکه بادشاه و خو ده وی چې بادشاهي مې د لاسه ځي نو د خپل ایمان نه بیا واپس نو ښه ورته پته وه چې دا رښتینی پیغمبر دی خو چې کله خبر شو چې هغه وفات شوی دی نو دوی اوس موقع ده ځکه د هغه په ژوندانه باندې د هغه سره مقابله ممکنه نه وه دوی ځای چې اوس پې حمله وکړو 40,000 لښکرې د رومیانو تیار کو 40,000 او د نبی علیه الصلاة والسلام مقابلې له روان شو په مدینه منوره باندې د حملې کولو دپاره دلته نبی علیه الصلاة والسلام ته خبر را ورسېد د الله پاکه پیغمبره د روم چې کوم بادشاه د هرقل هغه په مدینه منوره باندې د حملې کولو اراده کړې ده نبی علیه الصلاة والسلام صحابه کرام راټول کړو وی دا خو ډېره زیاته بېخوندتیا ده چې هغه د روم نه را روان شو په مدینه منوره باندې حمله وکړي زه چې موږ ورله مخکې لاړ شو موږ ورله مخکې ځو ځکه دا خو بېخوندتیا ده چې هغه راورسي او په موږ باندې حمله وکړي نبی علیه الصلاة والسلام د 10,000 لښکر تیار کو د مسلمانانو داسې لښکر چېرته مخکې نه دی تیار شوی داسې لښکر مخکې د مسلمانانو چېرته نه دی تیار شوی دا په اول ځل باندې د مسلمانانو دومره غټ لښکر تیار شو خو دا موسم چې دا سخته ګرمي وه سخت ګرمۍ کې دا غذا راغلی ده او بل ته د مدینې منورې باغونه چې و هغه هم پخ شوي وو کجورې پخ شوي وي نو نبی علیہ الصلوۃ والسلام صحابه کرامو ته وفرمایل وی چې غزا لزو نو دلته کې منافقین او پروپاګاندا شروع کړه وی دې ګرمۍ ته وګوره او د غزا لتلو ته وګوره او روم کم ځای کې دی دومره لري تلو
نو منافقین خپل ملګرو ته وی پکلا رکینه ګرمي ده لا تنفروا فی الحر ګرمۍ کې موزه دا ګرمي ده په دې ګرمۍ کې سفرونه نه کیږي الله تبارک وتعالى آیت نازل کو قل نار جهنم اشد حرا دا الله پاک پیغمبر او ته اور د جهنم د دې غرمونو ډیر ګرم دی تاسو یې ګرمي ده موزه کنه او اور د جهنم ګور ډیر زیات ګرم دی نبی علیہ الصلوۃ والسلام دلته کې لوی لخر د مسلمانانو تیار شو ډیر زره نو داغي د پاره د سورلوم د ضرورتو داغي د پاره د جنگ د سامانوم ضرورتو نو نبی علیہ الصلوۃ والسلام اعلان وکړ په دې غزا کې ویره چند راوړی دا واحد غزا ده چې په دې کې نبی علیہ الصلوۃ والسلام د چندي اعلان کړی دی مخکې غزاګانو کې نبی علیہ السلام داسې پټ غونته خبره کوله چې دا راز پاش نشي دلته ښکاره اعلان وکړو وی چند راوړی ځکه چې جنگ مو د ډیر یو لوی طاقت سره دی جهاد د یو ډیر لوی طاقت سره دی رومیان دي د زمانه ځان ته سپر طاقت وای او دویم سفر موږ د لخرم زیات دی د جنگ سامانوم نشته چند راوړی هر صحابي کور ته روان شو زی چې چند راوړي عمر رضی الله تعالی فرمایي چې نبی علیہ الصلوۃ والسلام د چندي اعلان وکړ ډیر زیات خوشاله شوم وی خوشاله دا شوم چې په دې ورځو کې زما سره لک مال موجود او مالدار وم ما وی چې زه دازل خو د ابوبکر نه نمبر وسم کنه دازل د ابوبکر نه نمبر وسم چې نبی علیہ الصلوۃ والسلام اعلان وکړو وکور تلاړم وکور کې چې می څومره سامان هغه می په منځ باندې نیم کو او نیم سامان می کور پر خود او نیم می راوړ د نبی علیہ الصلوۃ والسلام خوا کې می ورتاو او خوا ته ور سره کې راستم خوشاليږم چې ما ډیر سامان راوړې دي وی ابو بکر رضی الله تعالی عنهم سے سامان راغسته دی راوړو د نبی علیہ الصلوۃ والسلام خواته کې خود پچند کې هغه ورته کې ناس زه د ابو بکر سامان ته ګورم خپل ته ګورم خوشاليږم چې زه د ازر د ابو بکر نه وګټله زما سامان ډیر دی د ابو بکر رضی الله تعالی عنه نه وی عثمان رضی الله تعالی عنهم کور ته لاړو چې کور ته لاړو 300 وخان راوستل 300 اسونه 300 اسونه او زر اشرفی عثمان رضی الله تعالی عنہ راوړي 300 اسونه او زر اشرفی دا اشرفی چې دی دینار ته ویل شي دا د 100 پیسې د ډېر قیمتي روپۍ دي نو عثمان رضی الله تعالی عنہ چې کور ته لاړو نو زر اشرفی او 300 اسونه را روان کړي د نبی رسول الله والسلام خو علی راوستو د الله پاک پیغمبر دا پچنده کې قبول کا 300 اسونه مونږ مو مونږ چند ورکو کنه مونږ چند ورکو 10 روپۍ ګور هغه ورکو مونږ ما چند ورکړه نبی علیہ الصلوۃ والسلام دا زر اشرفی پلاس کې نیولې صحابه کرام فرمایي وی نبی علیہ السلام په لاس کې سي اړه ولې راړه ولې او دومره ورته خوشاله ده کنه نبی علیہ السلام فرمایل چې عثمان د نن نه بعد څه عمل کوي د نقصان نشي رسوله عثمان چې څه کوي کوتا ته د نن نه بعد یو عمل نقصان نه درسي دا مطلب نه چې نبی علیہ الصلوۃ والسلام ورته فرمایل چې ګناه کوا مطلب دا دی الله به نن نه بعد د ګناه نه ساتي ته به نن نه بعد ګناه د سره کوي نه دومره خوشاله شو نبی علیہ الصلوۃ والسلام د عثمان رضی الله تعالی عنہ په مال باندې ویخه نبی علیہ الصلوۃ والسلام زما طرف ته متوجه شو عمره سدی راوړي دی په چند کې وی ما ورته چې الله پاک پیغمبره پکور کې می چې څومره سامانو هغه می په منځ نیم کو نیم می کور پر خدا نیم می دار راوړي دی چې ښا یا ابوبکر نه تاسو کو چې ابوبکر سدی راوړي دی چې الله پاک پیغمبر د کور ټول سامان می راوړي دی ښا کور کې څو هغه هر سره راوړي دی وی او وی ابوبکر په کور کې دی بچو ته سپریخي دی اذا الله پاک پیغمبر استا او د الله نوم می ورته پرېخې ده پکور کې می بچو ته الله او د الله رسول پرېخې ده پکور کې چې سو هغه می ټول راوړي دي عمر ما اول چې د ابوبکر سره مقابله نه کیږي ما خو چې زبد ابوبکر نن وګټم ما خو د کور سامان په منظم کړي ابوبکر چې په کور کې سم منتغه ټول راوړي دي دا د غید نبی علیہ الصلوۃ والسلام سره مینا محبت وا چې کور کې څه سامان هغه ټول راوړي ها دا دغه یقین او دا دغه عقیده او علما لیکن ما تعالی دا جایز نه دي چې د کور ټول سامان په چنده کې ورکو ځکه زمونږ دومره عقیده نشته دی دومره ایمان نشته دی د کور ټول سامان کو د الله په لار کې ورکړو سبب خیر غواړي بیا بس غواړي
خیر غواړي بل ته به لاس نیسي. نو د هغې نه ښه دا ده چې د خپل ټول سامان د الله په لاره کې نه ورکړي، څه د بچو له پرېږدي. د هغې خو یقین و، د هغې عقیده وه، الله تبارک وتعالی به ورله اخ که شانتې بندوبست کو. نو تا د صحابه کرامو په دین کې د یو بل سره سیالي وه چې یو صحابي وي زه به د ده نه نوم ګټم، بل وي زه به نوم ګټم. د هغې د یو بل سره په دین کې سیالي وه. زمونږ د یو بل سره سیالي ده خو په دنیا کې. ښه د ګاډی اخیستی دی، زه به هم ګاډی اخلم. ښه د بنګله جوړه کړه، زه به هم بنګله جوړوم. ښه د پلان کې زه 2 روپۍ وګټلې، زما دا به هم دومره ګټې کو حلالې وي او کو حرامې وي. ګاډی په حلالو اخیستی کو په حرامو اخیستی دی، کور په حلالو جوړ کړی کو په حرامو جوړ کړی دی، خو بس زه به هم جوړوم. دې ته نه ګورو چې دا پیسې حلالې دي کو حرامې دي. زمونږ سیالي د یو بل سره په دنیا کې ده، په پیسو کې ده، اگر چې هغه حرامې ولې نه وي. د صحابه کرامو سیالي د یو بل سره په دین کې وه، او دا د مسلمان شان هم دی چې دوی به یو بل سره سیالي په دین کې کوي. دیو جنا یو ځل نبی علیه الصلاة والسلام له غریب صحابه کرام رالو، وی د الله پاک پیغمبره زمونږ نه مالدار صحابه کرام مخکې شو، په نیکو کې هغه زمونږ نه مخکې شو، ځکه چې مونږ منځونه کوو هغې هم منځونه کوي، مونږ روجې نیسو هغې هم روجې نیسي، مونږ ذکر کوو هغې هم ذکر کوي. خو د الله پاک پیغمبر هغه خیراتونه کوي او مونږ خیرات نشو کولی، هغې صدقې ورکوي، مونږ صدقې نشو ورکولی ځکه هغه مالدار دی او مونږ غریبانان یو. نو هغه زمونږ نه په نیکو کې مخکې لاړو. نبی علیه الصلاة والسلام ورته وفرمایل وی زه درته یو عمل ښیم، تاسو به د مالدارو نه مخکې شئ. غریب صحابه کرامو ته فرمایل وی کم؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام ورته فرمایل وی د هر فرض مانځنه ورستو 33 پیری سبحان الله، 33 پیری الحمدلله او 34 پیری الله اکبر وایي. دا د هر فرض مانځنه کوي، د دې دومره ثواب دی چې دومره ثواب د مالدارانو د صدقو نشته دی. تاسو به د هغې نه مخکې شئ. یو روایت کې راځي نبی علیہ الصلوۃ والسلام ورته وفرمایل د اوده کېدو په ټایم کې دا وایي چې کله اوده کېږئ 33 پیری سبحان الله، 33 پیری الحمدلله او 34 پیری الله اکبر وایي. نو غریب صحابه کرام خوشاله شو، وی زمونږ د مالدارانو نه به اوس مخکې شو. غریب صحابه کرامو د هر مانځه نه وروسته دا وظیفه شروع کړه، دا ذکر شروع کړو. مالدار صحابه کرام پې خبر شو، ویل هغوی دا موږ نشو کولی سو چې تاسو یې کوئ چې موږ به هم کوو که نه. نو مالدار صحابه کرام هم دا ذکر شروع کړو، هغې هم دا شروع کړو. نه غریب صحابه کرام بیا لاړ نبي علیه الصلاة والسلام لره، وی د الله پاکه پیغمبره خو زمونږ سره یو شان نه، بیا زمونږ نه مخکې شو، ځکه چې دا کم ذکر مونږ کوو دا خو هغې هم شروع کړو. نو هغې خو صدقې هم ورکوي، زکاتونه ورکوي، خیراتونه کوي، نو د هغې ثواب خو بیا جدا دی، خو بیا زمونږ نه مخکې لاړو. نو نبی علیه الصلاة والسلام وفرمایل په دې کې مونږ اوس څه نشو ویلی، ذلک فضل الله یؤتیه من یشاء، دا خو د الله فضل دی، نه هغوی ته یې ورکړی. نو اوس پکې زه څه ووامه، اوس پکې زه څه ووامه، دا خو الله هغې له دا مالداري ورکړې ده، نو دا خو د الله فضل دی نو چې د هغې له ورکړی دی. نو د صحابه کرامو د یو بل سره سیالي د په دین کارونو کې وه، په نیکو کې وه. دا ذکر مې درته وخو، دا ذکر تاسو کوئ هر مانځه پسې وروستو 33 پیری سبحان الله، 33 پیری الحمدلله، 34 پیری الله اکبر. دا څو تسبیحات شو؟ 100 تسبیحات شو که نه؟ دا 100 تسبیحات شو. او منځونه په ورځ کې څو دي؟ 15. نو دا تسبیحات د ورځې څو ځله شو؟ 1500. 1500. نو 1500 او الله تبارک وتعالی د یوې نیکۍ بدله په څو ورکوي؟ په 10 باندې. الله تبارک وتعالی یوه نیکي بدلی د مسلمان په 10 باندې. نو چې 500 له 500 له په 10 کې ضرب ورکړي نو څو تېنه جوړېږي؟ 15,000 که نه؟ 15,000 تېنه جوړېږي. نو د ورځې 15,000 تسبیحات شو چې په هر مانځه پسې ته دا وایي. د دې وجې نه یو ځل نبي علیه الصلاة والسلام وفرمایل وی چې کله دا تسبیحات تاسو د هر مانځه نه وروستو کوئ نو دا 15,000 تسبیحات شو. نو په تاسو کې داسې څوک شته چې هغه 15,000 ګناهونه د ورځې وکړي؟ 15,000 ګناه څوک کولی شي؟ نشي کولی. نو هر مانځه پسې دا تسبیحات وایي، دا 15,000 نیکۍ دي. نو 15,000 ګناه خو یو انسان نشي کولی. نو نیکۍ دي په ګناهونو باندې څه شولې؟ زیاتې شوې چې هر مانځه پسې وروستو دا تسبیحات وایي. نو پکار دا چې هر فرض مانځه پسې مونږ دا تسبیحات وایو، د اوده کېدو په ټایم کې هم وایو. نو عمر رضی الله تعالی عنہ فرمایي وی ابوبکر را بیا دلته مخکې شو. نو ما وی چې د ابوبکر مقابله ګرانه ده.
نبی علیہ الصلوۃ والسلام د زبرګ میاشت وا 5 تاریخ او تبوک په طرف باندې روان شو او 10,000 لښکر ورسره دی. په دې کې صحابه کرام رالو او نبی علیہ الصلوۃ والسلام ته فرمایل پیدا الله پاک پیغمبر موږ له سورلې راکړه چې موږ در سره jihad لاړ شو. غریب صحابه کرام موږ لم اسونه او خان سخر په کار دي چې موږ په سوار شو استاد سره مرګ شو غزال لاړ شو. نبی علیہ الصلوۃ والسلام ورته فرمایل ما سره خو څه شي نشته چې تاسو له درکمه. هغه صحابه کرام د هغه ځای نه په جړه باندې روان شو جړلې چې موږ د نبی علیہ السلام د پاتې کېږو. نبی علیہ السلام غزال روان دی. الله تبارک وتعالى آیاتونه نازل کړو ولا علی الذین اذا ما اتوک لتحملهم قلت لا اجد ما احملكم عليه تولوا واعينهم تفيض من الدمع حزنا الا يجدوا ما ينفقون. د سترګو نه وښ کې بيدې واپس روانو جړلې چې موږ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نه د غزا نه پاتې کېږو. ټول مسلمانان غزا لاړو. مدینه منوره کې صرف یا څوک پاتې شو؟ ضعیفان بوډاګان پاتې شو یا معذور پاتې شو یا خزي پاتې شوي یا منافقین پاتې شو یا د غریب صحابه کرام پاتې شو. غریب صحابه کرام او نبی علیہ الصلوۃ والسلام چې کله روانېدو نو علی رضی الله تعالی عنہ ته فرمایل وی ته پاتې شه ته به د کورونو خیال ساتي. ته بس ساتي د کورونو خیال ساتي خپل نائب وګرځوي ته پاتې شه ته موږ سره مزه. نو چې نبی علیہ الصلوۃ والسلام روانېدو علی رضی الله تعالی عنہ ورته فرمایل وی د الله پاک پیغمبر ته ما د خزو د بچو سره پریدي ته په مدینه کې ما د زنانو سره پریدي او د ماشومان سره مې پریدي په خپل را نزي. علی رضی الله تعالی خفه شو. نو نبی علیہ الصلوۃ والسلام ورته فرمایل وی اے علی خو خدینه دا چې ته زما د پاره داسې شي لکه څنګه چې هارون د موسی علیه السلام د پاره وو. څنګه چې هارون د موسی علیه السلام د پاره نو خو غدینه ته چې داسې ته زما د پاره شي خو زمانه ورستو بل پیغمبر راتلونکې نشته دی. په دې باندې علی رضی الله تعالی عنہ ډیر زیات خوشاله شو. علی رضی الله تعالی عنہ پاتې شو او نبی علیہ السلام د صحابه کرام سره روان شو. چې کله روان شو ابو ذر رضی الله تعالی عنہ فرمایي دا یو مشر صحابي دی ابو ذر غفاری رضی الله تعالی عنہ دیو چې نبی رسول الله سلام روان شو زما سره او خو ډیره ټاپه ټیپه و کمزورې و. ما وی چیرې دا خو د دومره د اوږد سفر نه ده خو 2-3 ورځې بوله لږ خوراک ورکړم دا به لږ سربشي لږ طاقت به پکې راشي بیا په نبی رسول الله سلام پسې روان شم. وی زه پاتې شوم چې پاتې شوم وی ګیاګانې مې راوړې خوراکونه مې راوړه اوښې ته مې اچول وی یو 2 ورځې تېرې شي خو په اوښه کې هېڅ فرق رانغی اوس فرق پکې رانغی. وی ما چیرې دا خو نه سربېږي اوښه مې پرېښوده پیدل روان شوم په نبي علیه الصلوة والسلام پسې منډه وی حتی تر دې پورې چې په یو ځای کې مې نبي علیه السلام او صحابه کرام ورسول. چې مې رسول وی نبی علیہ الصلوۃ والسلام چې زه ولیدم ډیر زیات خوشاله شو. ابو ذر ته څنګه رالی د الله پاک پیغمبر پیدل رالم پیدل موږ ته ځان را ورساو او وی نبی علیہ السلام مسکه شو چې ابو ذر موږ پسې یوازې رالی موږ پسې یوازې رالی خود د دنیا نه بم یوازې زی ګوره یواورا ما پسې یوازې رالی او د دنیا نه بم یوازې زی او د الله تبارک وتعالى ته به هم یوازې پاسي. اجدار راته ویل بهرحال بیا دغه شانتي اوشولهم ابو ذر غفاری رضی الله تعالی په سفر باندې روانو ربزه مقام ورته وی التک بیمار شو التک وفات شو هیڅوک نو بالکل یوازې وفات شو. حتی در دې پورې دومره څوک نو چې کفن دفن کړي وي. بیا څه ټیم بعد عثمان غنی رضی الله تعالی راغی چې ویلیدو نو بیا په جنازه وکړو الته دفن کو نو فاطمه دک شانتي یوازې بیا بالکل ویزو سره د اغه زینه مرګره شم روان شوم. ویتلو پلار باندې بیا هغه د سمودیانو کندرات رالو چې الته څنګه ورسېدل نبی علیہ الصلوۃ والسلام سر مبارک کته کو د الله تبارک وتعالى ذکر شروع کو استغفار شروع کو. صحابه کرام ته فرمایل وی د دې زینه پمنډ باندې تیرېږي او دې ځکه به وبم ګورې نس کوي دا او فرمایل نبی علیہ الصلوۃ والسلام او په انتهایی عجز باندې روان دي او سر ښکته نیولې وی ځکه دا هغه مقام دی چې دلته د الله عذاب راغلی دی. دا هغه مقام دی چې دلته نافرمانه خلق الله د دنیا نه پناه کړی دی. په عاجزۍ سره روان دی. نبی علیہ السلام استغفار وایي سر ټیټ نیولې. صحابه کرامو ته فرمایي وی زر د دې ځای نه وځئ ځکه په دې باندې وسم د الله غضب او غصه د پته ځای زر تیرېږي. خو ډېره لویه مجموعه ډېر زره کسانو نو د نبی علیہ السلام اواز هر چا وانه اورېدو وی دلته به اوبه موبه هم نس کوي اوبه به
نسکای. نو دا واس خو ټول کسانو وانه ورېدو، بعضې کسانو د هغې نه لږې اوبه موسکلې، بعضو پکې اوړه واغږل، اوړه یې ځان له تیار کړو ډوډو موړو دپاره، اوړه یې په هغې اوبو باندې واغږل. بیا چې نبي علیه صلات وسلام خبر شو، وایي د الله پاکه پیغمبر بعضې کسانو ته اوړه غږلي په هغې اوبو باندې. نبي علیه السلام وفرمایل دغه ډوډۍ مه استعمالوئ، دا اوښانو له ورکئ، دا اوښانو له ورکئ. په دې ځای باندې زر تېرېږئ. اوس هم علما لیکي چې په کم مقام باندې عذاب راغلی د الله نافرمان خلک پکې تېر شوی، دغلته مه ورځه، دغلته مه ورځه. الله دې زموږ په حال رحم وکړي. مونږ وایو دا کندرات دي، دا آثار قدیمه دي، چکر له وله لاړ شي هلته کې د الله نافرمانۍ کوي، هلته داسې ښځې ګرځي چې په نیمو جامو کې ګرځي، هلته مونږ د سیل ځای رخ کړی، مونږ د چکر ځای رخ کړی، دې ته نه ګورو چې دا کندرات د چا نه پاتې شوي دي، دا ولې پاتې شوي دي؟ دا هغه خلکو چې د الله نافرمان او د الله عذاب پرې راغلی دی. هلته کې لاړ شه، د الله نه ویریږه، عبرت حاصل کا. دا نافرمان خلکو الله ته مخ د ځمکې وزګار کړی دی. استغفار ووایه، الله ته په جړا شه په دغې ځای کې. مونږ ته د سیل او د چکر ځای رخ کړی، داسې ده که نه ده؟ بلکې حکومت پې ټیکس مقرر کړی وي چې زه ورته نه په دروازه کې پیسې واخلي، وایي دومره پیسې راکړه لاړ شه ځان له پکې پټوان مټوان وباسه، وګرځه چکر وخه. چکر نه، عبرت حاصل که لاړ شه. دا د عبرت حاصلولو ځای دی. نو داسې ځای ته به چکر وله نه ځې، کو ځې نو عبرت له ورشه، په منډه ترې وځه، بیا ایسارېږه پکې مه. نو د سمودیانو په هغې ځایونو باندې نبي علیه صلات وسلام ورغی چې لږ مخکې لاړو، صحابه کرامو ته وفرمایل وی د الله پاکه پیغمبره تږي شوي یو، څاروي هم تږي شوي دي، اوبه نشته، د څه وکړو؟ نبي علیه صلات وسلام ورته وفرمایل وی دلته کې یوه چینه ده، خو هغې چینې ته چې ورسئ اوبه به ترې نسکئ، اوبه به ترې نسکئ. وی صحیح ده. هغې چینې له چې ورسېدل، صحابه کرام وکتل پای کې اوبه شته دی نه نو، هغې له خو داسې یو ساس کې غونته روزي اوبه پکې شته نه. د الله پاکه پیغمبر ته وفرمایل چې اوبه ترې مسکه، په هغې کې اوبه شته دی نه، مونږ ته څه وڅکو؟ نبي علیه صلات وسلام وفرمایل دغه لږې اوبه ترې ماله راوړئ، دغه معمولي اوبه ترې ماله راوړئ. وی ټیک ده. د صحابه کرامو ته په لوښي کې لږې غونته اوبه راواغستې او هغه نبی علیه الصلاۃ والسلام لراوړي. چې نبی علیه الصلاۃ والسلام راوړي، نبی علیه السلام په خپل لاړې مبارکي ټوکړي هغه وبو کې ویلال شه دا وبو واپس په دې چینه کې توې کوي، واپس په دې چینه کې واړوي. صحابه کرام هغه وبو واغستې واپس په دې چینه کې واړولې. نبی علیه السلام لک صبر وکړي، لک صبر. چې لک صبر وکړو، چینه داسې روانه شو، داسې روانه لکه د وبو لختې چې بهیږي، داسې روانه شو. نبی علیه السلام فرمایل په خپل ته مو بس کې خپل ساروي په مو وبکای. الته کې خوا کې نبی علیہ الصلوۃ والسلام یو صحابي، نبی علیہ الصلوۃ والسلام ورته فرمایل ای زما صحابي، یو وخت براشه چې د دې چینی نه بدلته دا ټول علاقه شنه دلته بلوغ لوی باغات جوړ شي. او صحابه کرام فرمای موږ په خپل سترګو ولیدل چې هغه علاقه کې بیا باغات جوړ شو، هغه چینی د وجنه. بهرحال نبی علیہ الصلوۃ والسلام تبوک مقام ته ورسېدو، الته پړاو واچو، خو مقابله لا هرقل بادشاہ رانغی. ځکه هرقل بادشاہ بیا خبر شو چې دا خبر دروغ دی چې مسلمانانو پیغمبر وفات شوی دی، دا دروغ دی. نو هغه بیا رانغی، وی د پیغمبر سره مقابله نه کیږي، هغه د هغې ځای نه واپس تښتېدلی و، واپس تللی و. نبی علیہ الصلوۃ والسلام هلته 20 ورځې تېرې کړې، مقابلې له څوک رانلو. نبی علیہ السلام وفرمایل چې دوی نه راځي نو موږ پسې هم نه ورځو، پرېږدوئ موږ رالو. خو پیده څه وشوله؟ فایده دا وشوه چې هلته کې غیر چاپېره چې کم قبایل پاتې کېدو، خلک پاتې کېدو، په هغې باندې د مسلمانانو یو روب پرېوته، د مسلمانانو یو یره پې پرېوته چې دا خو ډېر زورور دي. د زمانې هغه صفر طاقت چې ځان ته وایي روم په هغې پسې راغلي دي او هغه ترې نه وتښتېدل، هغې ته وتښتېدل. نو هغه خلک چې هغه ټول مسلمانان شو، غیر چاپېره چې کوم قبایلو ډېر خلک مسلمانان شو، ډېر خلک مسلمانان شو. او نبی علیہ الصلوۃ والسلام د هغې ځای نه واپس راغی مدینې منورې ته. چې کله نبی علیہ الصلوۃ والسلام ته که نه، نو د نبی علیہ الصلوۃ والسلام سره تمام مخلصین مؤمنان تلي وو، خو په مدینه منوره کې صرف یا څوک پاتې شوي، منافقین پاتې شوي، یا معذورین پاتې شوي، یا ښځې او ماشومان پاتې شوي. خو په دې کې 3 صحیح مؤمنان هم پاتې شوي. د نبی علیہ الصلوۃ والسلام نه وروستو 3 صحیح مسلمانان هم پاتې شوي، دا غزوه تبوک ته نه وتلي. په هغې کې یو کعب ابن مالک رضی الله تعالی عنہ، دویم مراره ابن ربیع رضی الله تعالی عنہ، او دریم هلال ابن امیه رضی الله تعالی عنہ. دا صحیح مسلمانانو، خو دوی د نبی علیہ الصلوۃ والسلام سره نه وتلي، پاتې شوتې.
دا مراره ابن ربیع رضی الله تعالی عنہ دا یو صحابي چې دا کعب ابن مالک رضی الله تعالی عنہ دی فرمایي وي په دې ورځو کې د ټول نه مالدار زوم په دغه ورځو کې د ټول نه مالدار زوم په دغه ورځو کې ما او ما ځان له دوه خیم ساتلی وي خې سمې می سر به کړی وي ما چې نبی رسول الله سلام غزاله ځکه زبو سره په دې خو باندې زما نبی رسول الله سلام اعلان وکړ چې زو غزاله ما چې ما سره خې سر به وخي موجود دي دی بزي زو پسې سبا و زملان دی به کم سبا شو بیا وی ناراستیا را باندې رااله ایمه چې زبل ورځ په سیلار شم بل ورځ شو ایمه چې زبل ورځ په سیلار شم وی دوی مدرې مور شو چې خبرېدم نبی رسول الله راندوم رلې تل چې بیا په سمات ممکن نه ناراستیا پاتې کړم ناراستیا د وجنه او دا یو صحابي خو د دې وجنه پاتې شو چې د په دغه ورځ ګډ خپلوان راغلیو ټول خپلوان په دغه ورځ کې راغلیو نو چې خپلوانو ته وکتل دا سره مصروف شو زه ډېر غزاګان مې د نبی له صلوات و سلام سره کړي دا رشتہ دار اوس راغلي دی لګ پاتې شم لاړ بنه شمنو او دا یو صحابي چې د غټ باغو یاره دا باغ می پخښوي دی کجوري دی دا خو لوی سفر دی چې واپس راځم دا مرغو خرابې کړي دا کجوري ټوله دا ورته وی شي نو اری غزاله تل مخزه په دې کې بلال نشم د دې وجنه پاتې شو دا کعب ابن مالک رضی الله تعالی فرمای یو ځل وروتم مدینه منوره کې غیر چاپیره ګرځم ګورم نو یا مې نظر په خزو لګي چې ځان ته مې وکتل ما چې زه خزم نه یم یا مې په معذورینو نظر لګي نو چې ځان ته مې وکتل زه معذورم نه یم یا مې نظر لګي په بوډاګانو لګي نو چې ځان ته مې وکتل زه بوډایم نه یم یا مې نظر په غریبو صحابه کرام ګور چې سورلی وسره نو چې غزاله تلې وي نو زما سره خو دوه خي ولاړې دي وی انتهایی خپشم چې دا رانه څه وشو دا رانه څه شوي دي نبی علیہ الصلوۃ والسلام چې د غزا نه واپس راغی مسجد نبوي کې کېناست چې کېناستو منافقین راځي باندې کوي یو سوي بل سوي باندې کوي نبی علیہ الصلوۃ والسلام خو پیژندل چې دا منافقین دي نبی علیہ الصلوۃ والسلام ورته فرمایي خا ټیک ته صحیح ده یو منافق پکې راغی وی د الله پاک پیغمبر زکه پاتې شوم چې تا ته فتره زلک د خزو شوکیمه او د روم خزي چې د غډير خيسته د خولي خزي نه ما چلته وبله پیتنه کې باخته شمه ته دغه وجنه نه امتله نبی علیہ السلام ورته خزه ټیک ده دا کعب بن مالک رضی الله تعالی فرمایي زم د جمعه په ګوټ کې داسې ناستم ځان له می سوچ کو چې نبی علیہ السلام ته دروغ وامه جو خلاص پښمه مرګر راته مو ویل چې نبی علیہ السلام ته دروغ وایا خلاص بشي بیا می سوچ کو چې نبی علیہ السلام ته دروغ وامه چې یا بیماروم یا بل سو نو د نبی اسلام خو په پوری باسم خبره به تو کما ټیک شو زما ځان خلاص کما خو کو الله تبارک وتعالى ورته و چې دا کعب بن مالک دروغ وینو بیا زما نبی اسلام ته دروغ وامه نبی اسلام به دوکه کما خو کو الله ورته و چې دا کعب بن مالک دروغ وینو بیا بس کیږي کنه ځان سره مې کرل ریبل کول ایما چې را رښتیا وامه ودا سي پاسې د نبی علیہ الصلوۃ والسلام خالق ورلم نبی علیہ الصلوۃ والسلام چې ماته داسې او قتل مسکه شو خو مسکه شو د خفغان مسکایوه بیا رانه مخ داسې واړو ما ورته چې د الله پاک پیغمبره زماري د الله په ذات باندې قسم زه رښتینی مسلمان یم زه صحیح مسلمان یم د الله پاک پیغمبره ما منافق مې حسابوه نبی علیہ الصلوۃ والسلام راته فرمایل چې ستا سره چې غدبو وخی وي اته چې زه په غزاله زما در سره نشته د الله پاک پیغمبر را سره ولاړ دي ولی نه تله ما ورته د الله پاک پیغمبر د سستیا د وجنه پاتې شوی اس عذر نه اس خبر نه وا خدا ناراسته د وجنه پاتې شوی ما نبی رسول الله والسلام راته فرمایل چې زستا معاملې ز په الله پرې دما زستا معاملې په الله باندې پرې دما ورا پاسې د نبی له صلوات و سلام نه خفایم چې بار تر وتم تپوس مې وکړو چې زما په شانتکار د بل چا سره مشوي دي صحابه کرام راته او فرمایل چې استاد به مرګري نورم شته هلال ابن امیہ او مراره ابن ربیع هم ستا په شان دي هغه ما سي پاتې شوی دي ورته مې لګه تسلی رااله ما چې زه خو ډیر زیات کمزور یم خو بدري صحابه کرام دي خیر دې کو زه کمزور یم ورته مې لګه تسلی رااله ویرو وتم بارتا نبی علیہ الصلوۃ چې تیر شوی نبی علیہ الصلوۃ والسلام او فرمایل چې د دې دریو صحابه کرامو سره بس خبرې نه کوي هیڅوک په سره خبرې نه کوي سلام به پنا چوي او کو سلام در باندې واچو جواب به ولم نه ور کوي جمعه ترالم په نبی علیہ الصلوۃ والسلام سلام ور واچو نبی علیہ السلام جواب رانه کو صحابه کرام ورله جواب رانه کو ودا سکین استم نبی علیہ الصلوۃ والسلام ته داسې وګورم نو نبی علیہ السلام رانه مخ واړی
نبی علیہ السلام رانه مخ واړی چې بیا زه داسې وکېنم نو چې زما بل طرف ته خیال شي نو دا نبی علیہ السلام ما ته ګوري زه پر سترګو کې ساتم نو چې زه اخوا ګورم ما ته نبی علیہ السلام ګوري خو چې زه نبی علیہ السلام ته مخ واړم نو نبی علیہ السلام زما نه مخ واړی په مانځه باندې ودرېدم ویری مانځه کې مې داسې په دې سترګې په دې ګوټ کې نبی علیہ السلام ته به کتل نبی علیہ السلام به ما ته کتل خو چې پوه به را باندې شوی نبی علیہ السلام به رانه مخ واړه وی سخت خپه وم وی بار ته ووتم په صحابه کرامو مې سلام واچو وی صحابه کرامو ورله د سلام جواب رانه کو ډېر سخت خپه شوم وی د تره زوی مو ابو قتاده رضی الله تعالی عنه هغه کور ته لاړم ما په ابو قتاده باندې سلام په کور کې ور واچو هغه علم جواب رانه کو ما ورته چې ابو قتاده زه مسلمان نه یم زه د الله او د الله د رسول سره مینه نه لرم یا خاموش دې ما ته څه نه وایي ما ورته چې ابو قتاده زه د الله او د الله د رسول سره مینه نه لرم بیا خاموش دی په دریم ځل مې ورته وی چې ابو قتاده تا ته وایم د تره زویه تا ته وایم زه د نبي علیه السلام سره مینه نه لرم زه د الله سره مینه نه لرم هغه راته دقه شانتې په جواب کوي چې ما ته څه پته ده چې ته د الله د الله رسول سره مینه لري او که نه لري او چې دا خبره مې واورېده که نه سترګو نه مې اوښکې روانې شو چې خلکو خو زما په ایمان هم شک دی اوس خو زما په ایمان کې د خلکو شک پیدا شو چې دا مسلمان دی او که نه دی سحر له بازار ته ووتم په بازار کې ګرځم یو ته ګورم بل ته ګورم چې ما ته به څوک آواز وکړي خو زما سره چې کوم سړی راته ګوري نظر رانه اړوي ځکه نبي علیه السلام حکم کړی کنه چې خبرې ورسره مه کوئ په بازار کې روان یم وی هلته کې یو عیسایي و تجارت له راغلی و د نجران عیسایي وی هغه آواز وکړو داسې چا نه تپوس وکړو چې کعب ابن مالک څوک دی وی ورته ورته اشاره وکړه دا پورې چې روان دی د کعب ابن مالک دی ما له خوا راغی په لاس کې راله داسې یو خط راکوي ما ته چې دا څه دي وی چې دا د شام د بادشاه خط ته تا ته رالیږلی دی ما چې د شام بادشاه ما ته خط څه دي پکې وی چې کور ته لاړم خط مې کولاو کو هغه راته خط رالیږلی و په خط کې دا لیکلي چې ای کعب ابن مالکه زه خبر شوی وم چې ستاسو پیغمبر په تاسو ډېر ظلمونه کوي او ستا سره ډېر زیاتې راغستی دی راشه عیشه زموږ دروازې تا ته کولاو دي راشه عیسایشه او زمونږ ملک ته راشه چې ته خپل عزت ویني ستاسو بادشاه په تاسو ډېر ظلمونه کوي وایي چې خط مې ولیدو هغه مې څیرې کړو ورته مې ور واچو او په چغو مې وجړل چې الله زه دې حالت ته راورسېدم چې عیسایانو زما نه تمه پیدا شوه او ناستو ما جړل مې او فکر مې دا کو ما وی چې کو په دې حالت کې ته مړ شوې که نه نو نبی علیه السلام به دې جنازې له راشي او قرآن شي او الله دې نه کي کو چېرته په دې حالت کې نبی علیه السلام وفات شو نو بیا خو به زه مرګه پورې زما سره څوک خبرې ونه کړي هر سړی به وي چې نبی علیه السلام منع کړی و چې د سر خبرې مه کوئ زه به ژوند څنګه تېروم زه به ژوند بیا څنګه تېروم په دې خفګان کې ناست وم نبی علیه السلام دا حکم وکړو وی دې دریو صحابه کرامو پسې سوال جواب ولیکه چې د بیبیانو نه جدا شي دوی د بیبیانو نه جدا شي کعب ابن مالک پسې سړی راغی وی نبی علیه السلام فرمایي چې د بیبي نه جدا شه وی طلاق ورکم وی نه طلاق مه ورکوه خو نور تعلق په سره نه ساتي جدا دي شه وی ټیک ده دا نور دو صحابه کرام چې دا بوډاګانو دوی بوډاګانو د دوی بیبیانې راغلي نبی علیه السلام لره وی د الله پاکه پیغمبر زمونږ خاوندان خو بوډاګان دي که موږ د هغې خدمت پرېږدو د پلار کره تې لاړ شو خو به مړه شي نو موږ ته اجازت شته چې خدمت یې وکړو که نه خدمت هم نه کوو نبی علیه السلام ورته وفرمایل وی خدمت یې کوئ خو خبرې ترې به ورسره نه کوئ نور تعلق په ورسره هم نه ساتئ ها بوډاګان دي خدمت یې کوئ کعب ابن مالک وی زما ښځه چې خبر شوی ما ته وي چې زم چې د نبی علیه السلام نه اجازت وغواړم چې زه مې د خپل خاوند خدمت کولی شم ما ته وی چې بالکل به نه ځي هغه بوډاګان دي زه ځوان یم زه د پلار کړه زما تا ته حاجت نشته دی زه د پلار کړه زما ستا تعلق ختم تر څو چې نبی علیه السلام فرمایلی نه او زما خدمت ته ضرورت نشته زه خپل خدمت په خپله کولی شم ښځه مې هم د پلار کره ولېږله په کور کې بالکل یوازې ناست یم او سحر ټایم و بالکل سحر وختي بره کوټې ته وختم او داسې ناست یم او سوچ کوم چې دا الله څه کار دی چې زما توبه قبلوي الله زما ته څه ضرورت دی ضرورت خو زما الله ته دی زه جهاد له نه یم تللی نافرماني مې کړې ده الله ما ته څه ضرورت لري چې زما دعا به قبلوي په دې خفګان کې ناست یم چې زه به دغه شان د دنیا نه ځم ما به نبي علیه السلام خفه پاتې کېږي دا سوچ مې کوه په دې سوچونو کې ناست یم سحر وختي و چې په نبي علیه السلام دا آیتونه نازل شو وعلى الثلاثة الذين خلفوا حتى اذا ضاقت عليهم الارض بما رحبت وضاقت عليهم انفسهم دا هغه دریو تنو الله تبارک وتعالى توبه قبول کړه چې په هغوی باندې دا پراخه دنیا تنګه شوې وه پراخه دنیا پسې شوې وه
تنگ شو 500 ورځې پس د هغې دا توبه قبول شوه د آیتونه الله تبارک وتعالی نازل کړو نبی علیہ السلام وفرمایل ویلار شي په کعب ابن مالک باندې زیره وکړي ویزه په کوټه باندې ناستم جبل سلع ورته ویل شي د هغې طرف نه آواز وشو آواز وشو یا کعب ابن مالک ابشر اے کعب ابن مالک زیره می در باندې دا آواز چې می اورید غیر چا پیره ګورم چې آواز د خوشحالۍ دی آواز د څه دی د خوشحالۍ دی ویناستم یو صحابي می خو راغی ماته چې الله ستا توبه قبول کړه الله ستا توبه ځان ته مې وکتل اسرا سره نو دوه صادرې را سره وي دواړه مې هغه ته غېږ ته ورویشتې چې دا به ستا شوې په زیرې کې دې دا شوې اسرا سره نو دغه دوه صادرې وې مې دواړه هغه ته وویشتې دا ستا شوې او خلک چې چا باندې زیرې وکړي ویل که زیرې ورکړه که نه دا ثابت دي ښه دا زیرې ورکول څه دي ثابت دي دا په شریعت کې شته دی څوک در باندې خوشحالۍ زیرې وکړي ورکوله څه شي نو به کعب ابن مالک هم زیرې وشو ځان ته مې وکتل هېڅ نه خو دغه دوه صادرې وې د ځان نه مې راټولې کړه د هغه غېږ ته مې وویشتې اماته چې دا والا ویرالم مسجد نبوي ته نبی علیہ الصلوۃ والسلام ناشته صحابه کرام مال یو تنم را پانسید وی څنګه چې مسجد نبوي ته داخل شوم صرف طلحه ابن عبیده رضی الله تعالی عنہ منډ کړي ایمان غاړه توکړه په دواړه مخ خپل کړم په جړه شو راته کعب ابن مالک په وی قسم په الله د طلحه ابن عبیده دا احسان به چرته ير نکم ما ته یو تنم आवाज نکاو خو چې مسجد نبوي ته داخل شوم صرف دې مال را پاسېدلې دي وی نبی علیہ الصلوۃ والسلام تکین استم داسې مخامخ نبی علیہ الصلوۃ والسلام مسکې شو ما ته چې اے کعب ابن مالک هغه ورځ می درته مبارک شه چې مور دې زیږولې داسې د خوشاله ورځ پتا نه دراغلی دغه ورځ دې مبارک شه چې مور زیږولې داسې خوشاله ورځ پتا باندې نه دراغلی ما ورته چې د الله پاک پیغمبر الله می توبه قبول کړه خو زه چې پاتې شم کنه زه چې پاتې شم زه د خپل مال د وجنه پاتې شم دې سوس کړم د الله پاک پیغمبر زه د خپل ټول مال د الله په لار کې ورکوم نبی علیہ الصلوۃ والسلام راته چې کعب ابن مالک ټول مو ورکوه امام ته چې ټیک د الله پاک پیغمبره د خیبر په مال غنیمت کې چې کوم ازمکه راته ملاو شوی دا هغه پرېدم نور ټول مال د الله په نوم باندې صدقه غبل صحابي راغی چې د الله پاک پیغمبر زه د رشتہ دارو د وجنه پاتې شوم زما رشتہ دار په دې ورځ راغلیو زه به د نن نه بعد د رشتہ دارو سره تعلق نه ساتم زه دوی د وجنه غزانه پاتې شم نبی علیہ السلام فرمایلی نه د رشتہ دارو سره تعلق ساتي رشتہ دارو سره ساتي تعلق هغه بل صحابي ته راغی د الله پاک پیغمبر زه پلان کې باغ د وجنه پاتې شم ما د دې کجوري پخښوي دي دا برانه خرابې شي د الله پاک پیغمبر دغه باغ ما د الله په نوم صدقه کو نبی علیہ الصلوۃ والسلام ورته فرمایل اخو ټیک ده خو ستا په خپلوانو کې ډېر غریبانان دي ستا په خپلوانو کې د تر زامن ډېر غریبانان دي دا غي باندې تقسیم کاغي لې ورک هغه باغی پاغي باندې تقسیم کو غرض می دا کو چې دا یو غزوه تبوک واقعه راغلی و په دې کې صحابه کرامو ډېری قرباني ورکړي دي دغه واقعه پکې د نبی علی السلام د دریو صحابه کرامو سره راغلی و الله تبارک وتعالى دا غي توبه قبول کړه دا د نبی علی السلام بالکل اخیری غزا و غزوه ما ډېر غزاګانې د نبی اسلام تاسو ته بیان کړې دا غزوه تبوک د نبی اسلام اخیری غزا وا دا په نخم کال د هجرت باندې شوی و او په لسم کال باندې نبی اسلام بیا د دنیا نه تشریف وړی دی په لسم کال باندې بیا نبی اسلام د دنیا نه تشریف وړی دی به هر حال دا سیرت می درته دې لپاره بیانو چې زموږ په زړونو کې د نبی اسلام مینا محبت پیدا شي الله تبارک وتعالى زموږ په زړونو کې د نبی اسلام مینا محبت پیدا کی واخر دعوانا الحمدلله